سړک تر غاړې ناسته سپین سرې مور له خپلې غوټې سره سر په ځمکه ایښی و. په ناکرارۍ مې ترې وپوښتل: مورجانې دلته څه کوې؟ کور مو چیرې دی؟ په بېوسۍ او خلنو سترګو او په ژړغوني غږ یې وویل: ما په یوه کوټه کې له 7 اولادونو سره یو ځای ژوند کوه. زړه مې تنګ نه کړ، خو اوس مې بچیان په 3 منزله بنګله کې زما لپاره ځای نه لري او زړونه یې راته تنګ دي. نو د مور لپاره هر څوک پرېږدئ، خو د هیڅ چا لپاره مور مه پرېږدئ. په دنیا کې انسان له بېلابېلو څیزونو سره مینه کوي، خو دا مینه د یوې موخې لپاره وي. که کوم نارینه نجلۍ سره مینه کوي، نو موخه یې واده کول او ګډ ژوند وي، یا ممکن حقیقي یا تش په خوله مینه وي. ډیری خلک داسې فکر کوي چې په نړۍ کې رښتینې مینه نشته، خو نه، شته داسې یو څوک چې پرته له هدفه در سره مینه کوي، هغه مور ده. مور د خپل اولاد لپاره د نړۍ تر ټولو سخت دردونه او تکلیفونه ګالي، حتی خپل وجود د اولاد په تغذیه، روزنه او پالنه کې خاورې کوي. هیله یې په ښه ډول د اولاد لویدل او ثمر ته رسیدل دي. خو بیا ځینې بې احساسه اولادونه د هر څه هیر او د ژوند په مزو کې دومره ډوب شي چې تر ټولو زړهسوانده موجود یعنی مور هم له یاده باسي. متل دی چې وایي څه چې کرې هغه برېبې. نو د والدینو په وړاندې نننی چلند د سبا ورځې حاصل دی. که مو ښه کار وکړ، ښه حاصل به راټول کړئ، او که مو بد کار وکړ، حاصل یې له بدو پرته بل څه نه دي. او یا هم هر انسان باید دا درک کړي چې هر عمل عکس العمل لري. نو د ځوابي چلند یعنی عکس العمل په تمه شئ. جنگ، جګړو، فقر، تاوتریخوالي، بېسوادي، ظلم او د یوې مېرمنې په مسلمو حقوقو تیری هغه څه دي چې ټولو افغانو میندو تجربه او لا هم ورسره لاس او ګریوان دي. د دردېدلې مور اوښکې وچې کړئ. په سرتوري او په نس وږې او بېوزله میندې له دې حالته خلاصې او په نس مړې، په تن پټې او په شونډو یې مسکا راوړئ. نو راځئ چې هیڅ یوه مور بوره او د اولاد په غم غمجنه او ملاله نه کړو، او همدارنګه د دې کړېدلې او آسماني فرښتې د ټپونو لپاره مرهم او درمل شو.